الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. آمنت بالله، صدق الله العظيم. راشه چې خبر په دغه راز شي، راشه چې خبر په دغه راز شي، په خدمت به ته د خلکو سرفراز شي. که په زړه کې د هر چا له عزت ورکه، که په زړه کې د هر چا له عزت ورکه، بیا به ته د هر انسان د زړه آواز شي. نو اے همدرد تور خاورو لبو درمی، په دنیا که محمود شي یا آیاز شي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. عزتمندو مومنانو مسلمانانو ورونو، ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برهان رشیدنا سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 19 سے حصہ مبارکہ تلاوت کا. رب العالمین دې په مال د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټولو اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب. په تیرې جمعې مبارکې باندې مونږ د دې خبرې بیان کړو
چې مسلمان به د مسلمان سره د شفقت او د رحمت معامله چلی. ننینه بیان هم د هغې سره تړلې موضوع ده چې مؤمن به د بل مؤمن د مسلمان حیا پرده به ساتي، د هغه عزت به کوي، د هغه به قدر کوي، د هغه به مدد کوي، بې اسرې به یې نه پرېږدي، د هغه حاجتونه به پوره کوي. که په معاشرې کې رب العالمین یو چاته مال ورکړی وي، جایداد ورکړی، دولت ورکړی او دا د چا مرسته نه کوي، د چا حاجت پوره کولو والا نی، نو په داسې مال او داسې دولت باندې به بیا انسان څوک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په بنی اسرائیلو کې د یو درو کسانو کیسه بیان کړې ده چې بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام مبارک اولاد، او دا خبر چې رسول الله مبارک ورکړی د خپل امت ته، نو دا د غیب خبر دی. دغه علم الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لورک، او د هغې خبر محمد رسول الله مبارک خپل امت ته بیان ک. ځکه چې د یعقوب علیه السلام مبارک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ترمنځ څه 2.5 کاله یا څه د پاسه دغه فاصله ده، کالونه تیر شوي، او د هغوی که اخیرنی پیغمبر چې راغلی دی هغه عیسی روح الله علیه السلام مبارک، د هغه او د رسول الله مبارک ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه 501 کاله دي، 571 دغه فاصله دغه عمر دغه کاله پکې تیر شوی دی. نو دغه وخت خو رسول الله مبارک په دنیا کې موجود نه، او خپل صحابه کرامو ته د هغوی کیسه کوي. نو دا دلیل په دې دی چې دا علم د غیبو الله رب العزت رسول الله مبارک لورک، او د هغې خبرې بیا خپل امت ته بیان کو. په دې باندې به ایمان لري. مؤمن هغه چاته ویلی شي چې دا په غیبو باندې ایمان لري، بی لیدلو الب به مؤمن یو کنا په دغه ایمان نه لري، نو بیا د کتاب مؤمن نه دی ویلی. تو خو بزان ته مؤمن وی، خو چې کتاب هم درته مؤمن اوایي اله. نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا غدرو کسانو کیسه بیانای، و یو برګیو او بل گنجیو او بل چکم دنو آغا ړوندو. نو الله رب العزت دا خوخه که چې زه په دی باندې امتحان وکم، په امتحان کې واچوم. یعنی که یو اړخ ته دا دولت د انسان سره یو نعمت دی، خو بل اړخ ته یو امتحان د رب العالمین دا اړخ نه چې انسان پکې یا پاس شي او یا پیل شي. نو دغه فرښتې یو راواستوله دغه برګي پسې، او هغه ته وویل چې ستا څه خوښ دي؟ نو دا برګی ورته په جواب کې وایي چې بس الله رب العزت مال خرنګ راکي او خیسته سرمن را لراکي، او دا برګیواله زمانه لاړ شي. ځکه چې زمانه خلق نفرت کوي، نو خلق بر سره بیا محبت لري. وی فرښتې په خپل لاس راخ که مسح که رب العالمین ولا زبردست خیسته سرمن ورکا، خیسته رنگ ورله ورکو، او برګیواله تر نه لاړ. وی دا فرښته ورته بیا فرمایي، وایي ورته چې ستا په دنیا کې د کم مال سره ډیر محبت دی؟ نو دا ورته عرض کوي چې زما خو دراوی دلته کې شک دی چې دلته کې غواګانې یاد کی او که یا اوښان یاد کړل. وی زما د دغه سره ډیر شوق دی، ډیره مینه مې ده ورسره. نو فرښتې والا چې کوم دی د 10 میاشتو بلار به اوښي چې کوم دی هغه وله ورکي، چې نږدې وي لنګېدو ته هغه یې ورله ورکي، او دعا یې ورته وکړله چې الله رب العزت تا ته په دې کې برکت ورواچي. وی بیا لاړه دغه گنجي پسې، او هغه ته وایي چې ستا څه خوښ دي؟ وی گنجی ورته وایي چې مال الله رب العزت زبردست ویښته راکي، خلق زمانه کرکه کوي، نفرت را نه کوي، څوک را سره کینی نه. دا ویښتم د رب العالمین یو نعمت وي چې چاله یې ورکي. نو دغه فرښتې ورله چې کوم دی لاس پراخ که مسح که،
رب العالمین ول زبردست خیسته ویخته ورک او بیا ته نه تپوس کوي چې په دنیا کې د کم مال سره ډیر محبت ته نو دا گنجه وته وای چې زما غواګانو سره ډیر شوق ته غواګانې مې خوښې دي نو هم دغه لنګیدو ته نږدې غواګانې چې کوم دی دغه سړی ته ورکړي وی بیا لاړ غړون پسې فرښتہ لاړ ویلون ته وای چې سده خوختي سده پکار دي وی داړون وته وای چې رب العالمین ما ته نظر را واپس کی او چې زه په داخله کوینم دنیا په اوینم وی دغه فرښتې ورته پستر کو لاس راخ ک مسخه کو رب العالمین وته نظر را واپس کو وی د دنم تپوس کوي چې څه شی د خوخته په دنیا کې کم مال د خوخته نو دا وته وای چې زما خو ګړې او بيزي چې لې د دې سره مې ډېره مینا ده وی د لنګیدو ته لنډې دغه ګړې او بيزي ول دغه فرښتې ورکی او دعا ورته وکړه چې رب العالمین د تا د پدې کې برکت واچ وخت ریدو ساروی د سرم زیاتی دل او هغه سرم زیاتی دل رب العالمین دغه فرښتہ واپس راولې غل چې اوس ورشاو امتحان دی پی اول دغه کم چې برګو اغل راغله او ماغه شکل او صورت کې او ورتوای چې زه یو غریب او مسکین سړی يم مسافر يم پلار را سره د سفر اسباب ختم شول او تا ته رب العالمین مال درکړې ده نو زه تا نه داغه لوی رب په نامه باندې چې کوم دی یو اوخ غواړم چې ته مال راکې او زه په خپل مقام مقصود ته ورسم او تعالی خو چې کوم دی رب العالمین خسته سرمندر کړی دا خسته رنگ در کړی دی ودا وتوای چر دا سکار دا چې په ما باندې خو ډیر حقونه دي کم کم لا بچ کم دی زه حق ور کوم یو خو د تاسو سوال غوندو نه تنگ شو هر یو فقیر راضی او سوال کوي کم کم لا به حق ور کوم ته ما باندې خو ډیر حقونه دي رب العالمین خو تعالی ډیر مال در کړی دی ودا مال خو ماته د پلار او د نیکه په میراث کې پاتې شوی آی پی جندو عزت پی جنم چاغه سړی برګې نه وی خلکو د نفرت نه کولو غریب وی نه دا خو ماته د پلار او د نیکه په میراث کې پاتې شوی دا دغه فرښتہ وته وای کچرته ته په خپل خبره کې دروغجنی رب العالمین د تا دوباره په هغه حال کې چې څنګه وړاندې فرښتې وته خیره وکي بیا لاړ اکم چې گنجه واغه پس وراغ او دغه ته دغه شانت ته دغه یو کو چې کم دی ډومبي ته ویلو چې مسافر يم غریب او مسکین سړی يم رب العالمین چې کم دی زبردست وخت در کړی دي خيستا حسن در کړی دی زمال یو غوارا کا چې زه په خپل مقام مقصود ته ورسم او ډیر مال در کړی دی دعوتې چې نه بای دا خو ماته د خپل پلار او د نیکه په میراث کې پاتې شوی دي دا خو مال چارا کړی نه دي نو فرښتې والا او ما خیریو کې کمی چې غړون بي تکړی وی چې الله دې تا په ماغه دوباره حال کی چې خلق درنه نفرت کوي او غریب شي به لاړه غړون پسې اوړون توای چې زه یو غریب او مسکین سړی دغه شان د سفر دغه حالات اسباب را سره ختم شول کسه دې را لراکل نو تب ما چې کوم د ما سره بډیر دغو کې احسان بو کې او زب په خپل مقام مقصود تورسم او تو کې نه ماغه سړی نه چې رب العالمین د نظر واپس ک او ټړون وی ولنه رب العالمین ما ته نظر را واپس ک رب العالمین په ما باندې ډیر احسان کړی دی دونه مال را کړی دی او دغه مخامخ رمه چې کوم تا تخکاری دا الله مال را کړی دا اوس چې پکې غواړي هغه اوسته نه اوس چې پرې دی هغه پرې دا او په الله مې د قسم چې زبتا منع نکم چې ته ما ته سپرې دی او ساخلی والتنا خپل اسباب په ځان لا برابر وی فرښتې ورته فرمایل چې دا خپل مال د ځان سره سنبال کا دا د رب العالمین دا اړخنه یو امتحان او پتا سو باندې چې دوه سره ډیر مال او خان و سره غواګانې وي لیکن هغه په دغه امتحان کې ناکام شول او رب العالمین تر ناراض شو او ته په دې امتحان کې پاس شو او رب العالمین در ناراض شو نو که په دنیا کې الله رب العزت یو چاله مالداری ورکړي مال دولت ورکړي وي نو یو اړخت د نعمت وګڼي او بل اړخت د دا یو امتحان وګڼي چې دا یو غریب حاجت نشي پورا کولای دا یو غریب امداد نشي کولای نو په دغه امتحان کې بدا پیل شي او رب العالمین به تر ناراض شي پر روایت د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی نه به په ظلم کوي او نه به بے اسری پری دی
لکه څنګه چې په دې په خپل ظلم نه کوي دغه شانته به د بل ظالم د ظلم ته هم نه پریږدي، دغه امداد به کوي. لکه څنګه چې یو پلار یا زوی د خپل پلار سره یا د خپل ورور سره ظلم زیاتی نه کوي، هغه به اثري نه پریږدي، د هغه مدد کوي، دغه شانته به یو مسلمان د بل مسلمان سره معامله چلی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل من کان فی حاجت اخیه، او څوک چې د خپل مسلمان رور یو حاجت پورا کولو کې کوشش کوي، کان الله فی حاجته، رب العالمین به دغه حاجت پورا کوي. یو انسان ته یو حاجت را پیښ شو او تعالی راغې تا ته حاجت عذر ک او تا دغه حاجت پورا کول ستا په وس کې دی او یا نه دی، لیکن دومره شو چې تا په کې کوشش وکړو، نو هغه غیرتی ذات رب العالمین هغه بستا حاجتونه پورا کی. صرف کوشش قدرې دی او کو پورا کړی دی هم نه دا، رب العالمین بستا حاجت پورا کی. ومن فرج عن مسلم کربتن، او چا چې د مسلمان نه یو مصیبت لري کو، فرج الله عنه بها کربتن من کرب یوم القیامه، رب العالمین به دغه د قیامت په ورځ باندې مصیبت لري کی. هغه سخت ورځ د مصیبتونو، د دردونو، د تکلیفونو ورځ، لیکن دومره د چې په دنیا کې دی او چا سره خېګړه او کا د چانه د مصیبت لري ک په چا باندې مصیبت راغلی او داغه سره د منډه ترړه وال، رب العالمین بدرتا د قیامت ورځ آسان کې وغه مصیبتونه بدرتا آسان کی، رب العالمین مدن هغه مصیبت لري کی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل من ستر مسلمن، چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچوله، یو مسلمان دی په دې معاشره کې دغه نه داسې کار صادر شو چې هغه په دې معاشره کې ظاهر شنو شرمېږي، دغه عزت خرابېږي او ستا په وړاندې هغه کار وشو او تا په پرده واچوله، نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ستره الله یوم القیامه، رب العالمین به په د باندې په ورځ د محشر پرده ورواچي. په ورځ د محشر چې کله دا انسانان راغون شي او الله رب العزت پس ورزي چې رب العالمین حساب کتاب شروع کنو، رب العالمین به ته دغه ګناهونه را مخ کی کوي او خلک وایي اتل زرقام دا به ولاړوي، په اتل زرقام کې به انسان او شرمي، دا ټول مخلوق به د رب العالمین را جمع شوي وي، کافران، مسلمانان، هندوان، خنزیران، سپی او خرونه دا به ټول را جمع وي او انسان به د دې په مخ کې او شرمېږي. دغه ګناهونه به ته رب العالمین ښکارا کې چې دومره ګناهونه دي کړی دي، الله رب العزت په ډېر قهر او غضب کې وي په دغه ورځ باندې، او اوس حساب کتاب واړی د چا سره د څه حساب کتاب وکم، نو په دغه ورځ باندې به رب العالمین په د باندې پرده راواچي، د د ګناهونه بخکارن کی څوک چې په دنیا کې په یو مسلمان باندې پرده راواچي او دغه غیبونه پټ کی، دغه غیبونه چا تخکارن کی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله لا تحاسدوا، تاسو د یو بل سره حسد مکوئ، ولدا د ایمان تاوان دی او دا مرض اول چې کوم دی په مولیانو کې ډیر دی، مولین د یو بل سره ډیر حسد کوي، بیا ورپسې په طالبانو کې او بیا ورپسې په عامینو کې. نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تاسو د یو بل سره حسد مکوئ، ولا تناجشوا، او د یو بل دا کومه دلالی چې کوي په دې کې دوکه مکوئ، لکه یو شیز دی او هغه د 10 روپو دی او د بل دوکه کولو د پاره ته د هغه 50 روپۍ وي، لکه پنن سبا دا کارونه په دې منډېګانو کې ډیر کیږي، یو ساروی به د 10,000 روپو به دا 20,000 روپۍ وي، دوه درې به مرګري شي دلالان براغونډي چې هغه راشه به ته بای دا خو 10,000 روپو ده، نه په دې خو نه خرڅوم 50,000 روپۍ دي چې دې رواني کې بل بول एकदम مخه لروزي پسو ده 50,000 یار بس 40,000 در کوم، هغه بل راشي نه یار تعالی په 40,000 نه در کوم، بل راشي بس په 200 اقدام شو ده بس پرې ده، دا غریب دوکه کی چر دا برشته دا ساروی به د دومره روپوي. رسول الله مبارک فرمای دا مکوئ، دا دوکه دا او دوکه ورکول دا حرام دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته منع کړی دا. بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل تاسو د یو بل سره بغض مساتئ، یو بل ته بد نه تکیږئ ما، بلکې مسلمان به د یو بل نظاریږي او قربانیږي به. بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ولا تدابروا، د یو بل نه مخونه ماړوي، بلکې مسلمان به د یو بل سره په غم او درد کې شریک وي، په هر حال کې به یو مسلمان د بل مسلمان مدد کوي، دغه حاجت به پورا کوي. او تاسو کې چې څوک د یو دکاندار سره سودا کوي،
خرید کوي نو پاغه کې د تاسو نه یو کس نه وردانګي، پاغه کې د داخلت نه کوي. مثلا یو سړی دی د دکاندار سره سودا کوي او دغه یا خبره جوړه شوی نه ده او بل دکاندار وته چې دی خواراش دا کاته په بازارونو کې ډیره ته به یو ته ولاړ دغه سره به سودا کې تا ته به دی خواراش دی خوره. حضور مبارک فرمای دا مکوي، ولی یو د اخلاق خلاف تا او بل دا چې هغه مسلمان ته د په ضرر ورک هغه په کې روپۍ دوی ګټوا او تا ولا هغه ګټه ضایع کنو هغه ته د په ضرر ورکو. حضور مبارک فرمای چا چې مسلمان ته ضرر ورکو نو د مال ضرر راک، او چې مال ضرر راکو نو د الله له ضرر ورکو، او چې الله له ضرر ورکو نو د الله رب العزت په دشمنی کې انسان واقع کیږي. د جنت د لارې نه بده واړي او د دوزخ په طرف باندې بده خوشي کی. نو ودا کار مکوي. او ای فرمایل وکونو عباد الله اخوانا، او شي د ای د الله بندگان ورونه رونه جوړ شي، خالص او مخلص بندگان د رب العالمین جوړ شي. ولی وېزکه چې مسلمان د بل مسلمان رور دی، نه په ظلم کوي، نه به سپک غني او نه به رسوا کوي. ګوره حضور صلی الله علیه وسلم مبارکو فرمایل ظلم به پم نه کې، هغه سره به زیته نه کې، نه به سپک غني. په نظر کې یو عالم شو، یو طالب شو، یا بل انسان چې پاغه په نظر کې سپک نه غني، بلکې هر چاته چې کم دی په خپل خپل ځای باندې غل عزت ورک. یو عالم دی او تاغه په نظر کې سپک وي، نسپک مګاڼه، بلکې خلکو ته دا او آیا چې رجی دا عالم دی خو مگر دا خبره د غلطی دي، دا خبره د شریعت نه خلاف دي، نو دا غیب لټول نه دی، بلکې تابع د خلکو اصلاح کون کې، د خلکو اصلاح به کې. نو حضور مبارک فرمای بل انسان بس پکم نه غني او هغه چې کم دی رسوا کې بیم نه دی، هغه چې کم غیبونه دی غیبونه بنه لټه، غیبونه به خلکو ته چې کم دی نه خای، ځکه دا ګناه کبیره ده او ګناه کبیره ګوره به صرف د توبې نه معاف کیږي، داغه نه به معافي غواړي او رب العالمین ته به توبه وباسي، الله به چې کم دی رب العالمین معاف کوي. او دا د مؤمن صفت هم نه ده. ځکه انس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل تاسو کې تر هغه پورې یو انسان هم مؤمن نشي جوړی دی ترسو پورې چې دا د خپل مسلمان رور د پاره هغه څه خوخ کی کم چې د خپل ځان د پاره خوخی. لا احد څنګه لا یؤمن احدکم، پتاسو کې یوم چې کم دی مؤمن نشي جوړی دی. دلته کې مولا علی کاری په مرکات کې په جلد نمبر 9 صفحه نمبر 202 باندې لیکي چې دلته نه مراد کامل ایمان تر هغه پورې انسان د کامل ایمان خاون جوړی دی نشي ترسو پورې چې دغه انسان دغه مسلمان را اولګي او د ځان د پاره څه خوخوین او هغه د بل مسلمان د پاره هم خوخی. انسان د ځان د پاره څه خوخی په دنیا او آخرت. په دنیا کې د ځان د پاره دا خوخی چې انسان د زما عزت کی، زما د قدر کی، رب العالمین را لخسته زندگی را کی، د خسته اخلاق والا بیبی می دی وی نیک عمل اولاد می دی وی زندگی می دی فراخ وی او د آخرت ته پاره د ځان د پاره دا خوخی چې د خاتمه بالایمان شي، د قبر د عذاب نه الله محفوظ کی، د قبر تورې تیرې و ترنا کی، د محشر د سخت ورته آسانی کی او پولیس رات باندې د سترګو په پړک کې واړی او په جنت او فردوس کې وته اعلی معنی ملاوي شي. نو څنګه چې دا عزتونه دا ته د ځان د پاره په دنیا کې خوخه نو دغه شانته به د بل مسلمان پرده هم نوچته، داغه غیبونه به هم نه لټي، هغه انسان بس پګ نه غني، هغه به رسوا کینا البته چې کوم د کامل ایمان والا جوړيږي او چې د کامل ایمان والا جوړ شوی نو رب العالمین به جنت ته ور داخل کی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایل چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 15 حقوق دي. پر روایت د مسلم شریف کې راځي چې شپږ حقوق دي. کم کم دی لومبه رد السلام، یو چا درته سلام وکړو دغه جواب ورکې، دا جواب پتا باندې واجب ده چې دا جواب بتا غل د سلام ورکې. لکه رب العالمین په قران کریم کې فرمای واذا حييتم بتحيه فاي باحسن منها او ردوها، چا درته دعا وکا نو تم ورته دعا وکا، خسته دعا وکا او که خسته دعا نشي کولای نو هغه شانته خوکا السلام علیکم دا دعا ده کنه د مسلمان د پاره پتا باندې د سلامتیاوي ته د تکلیفونو او مصیبتونو نه په امان او زما مسلمان ورو دا مطلب دی دغه دعا ده السلام علیکم، نو تم هغه ته دعا وکا
رد السلام ورکا هغه د پارم چې الله دې تام د مصیبتونو او تکلیفونو نه پامان کی. د سلام ورکولو ډیر فضیلتونه لري، لیکن دا فضیلت د ټولو نه غوره دی چې دا د انبیاء کرام علیهم السلام طریقه ده، دا غي سنت دي، د فرښتو سنت دي او د جنتیانو عادت ته. نو په یو بل کې سلامونه عام کوي. دویم عیادت المریض، د بیمار پوښتنه وکړي. فقهای کرام فرمای چې د بیمار پوښتنه کول دا سنت مؤکده دي، لکه څنګه چې په مونږه باندې د ماسپخین نه مخکې 4 رکعات سنت دا مؤکده دي، دا به کې لازم به کې. وې دغه شانته د مسلمان د بیمار تپوس کول وې دا په بل مسلمان باندې چې کم دی داغه حق ته او سنت مؤکده دي چې دا بدا کوي. امام بخاری رحمت الله علیه او واجب ویلی دي، لیکن د جمهور فقهاو په نسبت باندې واجب نه دي، بلکې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې چې تاسو د بیمار پوښتنه کوئ او جنازې پس ورتک کوئ، دا به تاسو ته چې کم دی آخرت را یادای. یو انسان بیمار دی او تور لورشي تا تبم آخرت یاد شي چې دغه نن او سبا د مړېدو والا ده. نیک اعمال به لکړي کډیر نو تب پنه کو اعمالو کو کوشش شروع کی، د بدونه بخپل ځان اوساته، آخرت به در ترایات شي، قبر منزل به در ترایات شي. بل د جنازې پس تلل، جنازې پس تلل فقهای کرام دا فرض کفایه ګرځولي ده چې دا فرض کفایه دي، ځکه حضور صلی الله علیه وسلم په ډېر روایتو کې د دې تاکید ورکړی چې تاسو په جنازو کې ور شامل شئ. ولی یو د سره د انسان بخنه کیږي، کوم انسان الله بخلی ستا بخنه مو شو بلدا آخرت در ترایا چی او بلدا چې دا پتا باندې د بل مسلمان حق ته دغه حق ته ادا. سلورم حق هغه دعوت ته، یو چا در ته دعوت درک چې بای مونږ ته برازي نو تبا غلا ورزي. امام النووي رحمت الله علیه فرمای د شافعی مسلک چې امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت دعوت قبول ودا فرض عین دي، لکه څنګه چې 15 واړه وخت مونږ په انسان باندې فرض دی، دغه شانته د بل دعوت قبول ودا په انسان باندې فرض دي. خو په هغه حالت کې چې کله عذر ني پاغه کې داسې اسباب ني استعمال کړي چې الله او د الله د رسول د ناراضتیا اسباب وي، ټنګ ټکورې پکې کړي بیا بنه ورزي، بیا ته شریعت منع کړي هغه له بنه ورزي. وې د بل انسان دعوت بقبله او د اهل ظواهر په نسبت ودا واجب دي چې دا دعوت بخامخا قبل، لیکن جمهور فقها وای چې دا واجب نه دی، بلکې دومره دا چې د یو انسان دعوت ته قبول کو نو دې سره دغه مسلمان چې کوم رورولي وي دغه رابطه مضبوطه شي او د زړونو خیرنواله او یو د یو بل سره مینه او محبت سیواش. نو دا بل حق ته د مسلمان چې تب دغه دعوت قبل. او پنځم حق در باندې د مسلمان دا دی چې هغه امتر شو کې او الحمدلله وای نو تب وته چې يرحمک الله دواب ورتاو کې الله دې پتا باندې او رحمیږي، دا پتا باندې د بل مسلمان حق ته چې ته د امتروشي جواب غلا ورک او چې هغه به واوري ستا يرحمک الله ورنه هغه بتا ته وای چې يهديكم الله ويصلح بالکم، الله تعالی دې تا ته هدایت کې او ستا حال دې الله خکی. او په بعض روایتونو کې دام راز یغفر الله لنا ولکم، الله تعالی دې مونږ ته بخنو کې او تا ته دې الله بخنو کې. نو د امتروشي جواب ورکول پتا باندې د بل مسلمان حق ته دا بتور کې. او شپږم چې کله درنه یو مسلمان خیرخواهی وغواړي، خیرخواهی درنه طلب کړي نو ته به دغه خیرخواهی پاغه کې به کوشش کې هغه ته خیرخواهی ورک. رسول الله مبارک فرمای یعنی د مسلمان خیرخواهی څه شی دا ته مسلمان سره خیرخواهی چې دغه مدد وکي، دغه په غیبونو باندې پرده راواچي، دغه عزت وکي، دغه قدر وکي، دغه دی ویني، دغه د جسم، دغه د اهل د ټولو شیزونو ته دغه عزت او قدر وکي، دا د بل مسلمان سره خیرخواهی ده. نو په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تاسو د بل پردې ما خلی بلکې دغه خیرخواه جوړ شه، بدخواه مو جوړېږه، داسې مکو چې پاغه کې یو غیب دی او تر الګ او دغه غیب خلکو ته ښکارا کې. ځکه چې څوک داسې کوي او دا غیبونه د مسلمانانو ښکارا کوي، په مسلمانانو کې د دې د پاره چې په خلکو کې فحاشی عامشي بهایي پکې راشي، د داسې خلکو په باره کې رب العالمین فرمای ان الذين بشکها کسان یحبون چې خوخوي ان دا خبره تشیغ الفاحشه تو چې خورش به حیايي فی الذین په هغه کسانو کې امنو چې یقین کړي دي په ذات او تعلیمات د محمد یا ربی صلی الله علیه وسلم، لهم عذاب علیم د پاره دا وی
عذاب دې دردناک په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې دغه خلکو د پاره په دنیا او آخرت کې رب العالمین فرمای دردناک عذاب دې کوم خلک چې بے حیايي خوري او دا بے حیايي د دینه خوريږي چې ته د یو مسلمان غیب را اورچت کې او خلکو ته اوخای ځکه هغه د خلکو ته رسوا کو بی عزت شو، نو چې بی عزت شو هغه په پړ کوي چې خاصم بی عزت شوي، اوس خدا ګناړو پرې دمنو بے حیايي مو په خلکو کې عامش. نو رب العالمین فرمای دا مکوي کینی ګوره دردناک عذاب بدرل درکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد دے وی فرمایل چې کل امتی معافن، زما ټول امت گناهګاران رب العالمین بو ته دغه گناه معاف کی قابل د دې چې الله او بخي الا المجاهرین، مگر هغه خلق چې هغه ښکارا گناه کوونکی په ښکارا چې کوم خلق گناهونه کوي رب العالمین دغه خلکو ته معافی نه کوي، دغه خلکو ته بخنه نه کوي. وې دا غینه یو صورت دا ده چې انسان د شپې یو عملو کی یو گناهو کی یو کمزور کار وکي او په د باندې رب العالمین دا شپه داسې تیره کا چې د دا پرده چا تخکار کړي نه الله په پرده اچولې دا ګوره یو ښکارا گناوي یو پټه گناوي. ښکارا گناه دا چې انسان راولګي او د خلکو په مخ کې یو گناه کوي، جامت کې د خلکو په مخ کې ګیره د خړېلې دا گناه کبیره ده. جمهور وایي چې ګیره دا واجب دي، دا سنت نه دي، دا سنتونه درجه اوچته دا واجب دي او تر الګي او دا ګیره خرین او دا گناه کبیره کې لګیا بغیر د توبې نه دی الله نه معاف کوي. الله ته توبه وباسي پنسي د خطه پریخي دي رب العالمین بو د ورځ په محشر باندې دغه انسان ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. دا ښکارا گناهونه دي چې دا انسانان په د معاشري کې کوي. نو یو ښکارا گناوي یو پټه گناوي چې بل د باندې خبر ني سیوا دی الله نه. وی رب العالمین په د باندې په داسې حال کې شپه سبا کا چې الله رب العزت هغه پرده چا تخکار کړي نه وا او د دومره بے وقوف ته چې سبا شنو خلکو ته فلانیه خبر خو نه کنه ګوره بیګامه داسې کار کړي دی. وی هغه خپل پرده چې الله په اوچولې وی هغه په خپل د ځان نوچته کې او خلکو ته ښکار کوي. نو دا ښکارا ګناه ده چې انسان په خپل د خپل ځان پرده اوچته کې او خلکو ته ښکار کوي. ولی دغه انسان د رب العالمین جره پزړ کې نشته. کله د یره د رب العالمین د پزړ کې وي د رب العالمین نه بخنه غوښته او په دغه ګناه باندې بخ پیمانه وي، خو لیکن پیمانی پې نه کوي، ضرورتیا پې کوي. حضور مبارک فرمایي چې دا ښکارا ګناه ده چې دا انسان کوي. په دغه وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه انسان ته بخنه نشي کولای کم خلق چې په ښکارا ګناهونو کې لګیاوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک ارشاد ده فرمایي چې رسول الله مبارک او فرمایل وی حضور مبارک تا په مجلس کې مونږ ناسو چې شرابي راوستېش شراب اسکلیو. وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک حکم کو چې اوې واه. ابو هريره سے فرمایي بس ټول مرګري وته کې وته پیچا پلاسونو والو او چا وته پڼیو کې په پڼوي والو چا وته جامونه ډبلې جوړ کې پاغي باندې والو په ماچونو خې ګوخمال کو. وی چې کله واپس شنو په دې کې بعض خلکو اوایل اخذاک الله رب العالمین دتا رسوا کی. نو حضور مبارک چې دا خبر واوري دا ورته ارشاد فرمایل چې دا سم وای تاسو د خلاف د شیطان مدد مکوئ. دا چې رسوا شي خو په دې امت کې به بے حیايي عامش، یعنی دا پرده رب العالمین صرف تاسو تخکارا قبل چاته ښکارا کړي نه دا په د باندې پرده واچوي بلکې د ته دعا وکي چې رب العالمین دې تا ته هدایت کی. د دې نه بل غټ رسوایی کم ده سو ځل د په شراب اسکلو باندې والو خړل او دې بیم د دین نه من کی. خو لیکن دا حدیث مبارک په هغه وخت کې چې کله د شراب د پاره خپل حد مقرر شوی نو چې کله د شراب د پاره حد مقرر کړی شو نو غسل ویق دوری او بعض روایتونو کې اتیا دوری چې کوم دی هغه به مقرر کړی شو. او دا ټول فقهاو دا امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیهم د دې ټولو پنځ باندې د شرابي کوړی چې کوم دي دوری دا اتیا کوړی. او د عمر رضی الله عنه په دور کې هم ټول صحابه کرام په دې باندې متفقو چې اتیا کوړی به شرابي ته ورکول شي. نو حضور مبارک ورته فرمایل چې دا سم کوي بل ته داسې خیره مکو چې الله دې رسوا قبل کې هغه باندې پرده واچوا. دغه غیب چې تا ته معلوم شو رب العالمین نه دعا وکړه چې الله د ته هدایت وکي چرته دا بل چاته کوم نه رسوا نشي. نو دغه شانته د مسلمانانو حاجتونه به پوره کې، داغو سره به مدد کې، داغو پردې به په مسلمانانو باندې راچې. او چې کله درنه یو مسلمان
څه حاجت طلب کا هغه ته چې کوم دی حاجت پوره کې. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرام ته فرمایل وی چې کله به یو حاجتمن راغی حضور صلی الله علیه وسلم نه به حاجت طلب کو نو په محفل کې چې کوم ناس صحابه حضور مبارک بغی ته فرمایل چې تاسو د د لپاره سفارش وکړئ. یعنی یو انسان وی بل ته خبره نشي کوله او کار خکار وی پاغه کې ثواب نو ته داغه د پاره پاغه کې سفارش وکا داغه د پاره د حاجت پوره کاغه سره امداد وکا په پدې کې د تاسو د پاره هم ثواب دی. او رب العالمین د خپل پیغمبر په خله باندې هغه سره ولی په کوم باندې چې رب العالمین راضي وي سچ الله او غواړي. یعنی پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي مگر الله چې وتاسو وای نو هغه امت ته بیانای. نو په یو کار کې چې د یعنی د چا سه حاجت پیښ شو او پتا سو که یو انسان بل ته پخپل نشي ویلې چیرې جی راځه ګوره زمونږه مولانا صاحب حکومت ګیر کړي ستا په کلاس رسي او زمونږ د پاره سفارش وکا او ته داغه ترغیب کې رب العالمین پکې تعالی هم ثواب درکړي. کا سفارش هغه قبول کې او قبول نه کې رب العالمین پکې تعالی اجر درکړي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مبارک فرمای د بریرہ رضی الله تعالی عنہ مبارک پکې کې چې دا یو غلام ته پنیکا باندې ورکړی شي او مغیث رضی الله تعالی عنہ مبارک تا دیم یو غلام او تور غلام نو وینځ ته شریعت دا اجازت ورکړی دی چې کله است دغه مالک نه آزاد شوي آزاد کې به تا ته اجازت ته کته د خاون سره پاتې کېږي او ک نکاح مته غنه ورزي. نو بریرہ دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک وینځوا چې کله دې آزاد کا نو بس دا د خپل غلام نه لاړ د خپل خاون نه لاړ د حضرت مغیث رضی الله تعالی عنہ مبارک نه لاړ. حضرت مغیث رضی الله عنہ مبارک بډیر خفاو د مدینه منوره په کوڅو کې بډیر خفاو غمجن ګرځیدو. عباس ابن د پیغمبر علی السلام تر دا مبارک رالو حضور مبارک ته داغه د پاره سفارش وکړو چې د الله رسوله دا مغیث ډیر خفاو دلګیر دی پدې کوڅو کې دغه شانت ډیر مرور ګرځي کتا بریرت از د پاره سفارش وکړو نو دا ډیر خوي کدی لا واپس راغه حضور مبارک لاړ بریرت چې کم دی سفارش وکړو او ورته او ویل چې هغه ډیر خفه دی او کته په دې حال کې هغه ته واپس شوي نو دا بستا د پاره ډیر خوي او دغه د پاره بم خوي نو هغه ډیر او خيار وا. بریرہ د الله مبارک او توای چې د الله رسول ته ما ته امر کې ک سفارش کې ک امر یو پیغمبر علی السلام کو خو بیا لازم زی کستاړه خيو کړه دې بدی بیا خو پتا باندې لازم شو بیا وتزي نو سفارش کې او کنا امر راته کوي نه زه خو صرف سفارش کوم وی خدای الله رسول په دې باندې زمانه مخفه کېګا زما مغیث ته هیڅ حاجت نشته. نو ګوره په دې حدیث مبارک کې چې کوم دی دغه بریرہ رضی الله عنه مبارک د رسول الله مبارک خبره دغه سفارش اون منلو خو لیکن حضور مبارک ته ناراض نشو رب العالمین ورته په غضب نشو. دا ولی انسان سره اختیار دی د چا سفارش منی او کنه منی لیکن تب دومره کې د یو مسلمان د مدد د پاره دغه حاجت پورا کول د پاره به دغه سره توړاندې کېږي او د بل چا ته به سفارش کې دغه ته به درخواست کې. زمونږ په معاشره کې ډیر خلک داسي وي یو څوک د چا نه لور خور غواړي رشتہ دار او پسې بوزي او پسې قریبي دوست بوزي چې راځه ستا دوست زمونږ لته نه د لور خور غواړي هغه چې ولور نه کې است نه دا خپش ولی وای تا مال لور را نه کوم ز په سفارش کې درغلې او زما خبره دیونه منله نو په دې باندې چې ته خپای نو بے ځای خپای بلکې الله رب العزت ناراضه کو. څوک چې د درو ورځو نه زیات خبره بند کی داسې سړی ایمان ته خطر ده چې د درو ورځو نه زیات خبره بند کی د ایمان ته خطر وي هڅه مستا خبره بند کړي او مسلمان سره. نو رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د خپل مسلمانانو ورونو حاجت پورا کول والا او مدد پورا کولو والا جوړ کی. رب العالمین زمونږ په دواړه جنہ باندې حیا پر دې وساتي. مریضان د اهل اسلام ته دعا وکړي چې رب العالمین ورلا شفاء کامله عاجله نصیب او فرمای. یا رب العالمین اسلام غالب کې کفر او کفری طاقتونه مغلوب کې. رب العالمین په دې معاشره کې چې دا کم منکرات یا رب ته په خپل فضل او رحم باندې بدل کې تخفضل خپل فضل او رحم په مونږ باندې وکي الله په دواړو جهانونو باندې کامیاب کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.